انسان ته بلډ پریشر ولې جوړېږي او کوم داسې وجوهات دي یعنې وجې دي چې د هغې د وجې نه انسان ته بلډ پریشر جوړېږي. بلډ پریشر چې انسان ته کله کېږي نو تقریبا د 22 سال نه چې کله واوړي تر 55 سال پورې د دې په منځ کې انسان ته بلډ پریشر کېدی شي، خو د هغې هم څه وجه کېدی شي. یا انسان ته د 22 سال نه مخکې هم کېدی شي او د 55 سال نه بعد هم کېدی شي. ټولو نه اول وجه دا ده د بلډ پریشر جوړېدو چې څوک ډېره زیاته موټاپا لري یعنې اوبیسټي لري. څوک چې ډېره زیاته اوبیسټي لري هغه ډیلی بیسس باندې اکسرسایز نه کوي نو هغه ته دا چانسز کېدی شي چې هغه ته بلډ پریشر وشي یعنې هایپرټنس شي هغه. دویم څوک چې ډېر زیات شراب څښي هغه ته هم د بلډ پریشر جوړېدو خطره شته دی. دریم څوک چې سګرټ څښي هغه ته هم د بلډ پریشر جوړېدو خطره شته دی، ځکه چې د انسان رګونه چې ختموي هغه سګرټ څښل ختموي او هغه یې کمزوري کوي چې د هغې د وجې انسان ته بلډ پریشر کېدی شي. او سګرټ یو داسې څیز دی چې سوا د بلډ پریشر نه انسان ته د پیپړو مسلې، د زړه مسلې او نورې بلا مسلې د انسان صحت ته د سګرټ څښلو د وجې کېدی شي. څلورم څوک چې مالګه ډېره زیاته استعمالوي که هغه په سالن کې وي یا نور خوراک کې وي هغه ته هم د بلډ پریشر جوړېدو خطره شته دی. پنځم څوک چې هغه ټیبلیټ زیات استعمالوي کوم چې دردونو دپاره استعمالیږي د هغې د وجې نه هم انسان ته بلډ پریشر جوړېدی شي. شپږم چې د ټولو نه غټه وجه چاته هم چې د ګردو مسله وي یا څه بیماري وي د انسان په ګردو کې د هغې د وجې نه هم انسان ته بلډ پریشر جوړېدی شي یعنې کوم ته چې هایپرټنشن ویلی شي. اووم ته چې خانداني بلډ پریشر وي د هغې په وجود کې هم د بلډ پریشر جوړېدو خطره کېدی شي. اتم چاته چې حمل وي هغې زنانه ته هم بلډ پریشر کېدی شي، خو کله چې دا حمل ختم شي د دې بلډ پریشر ختم شي چې دې ته ګیسټیشنل هایپرټنسیو ویلی شي. نهم چاته چې د تایرویډ مسله وي نه زموږ په مریخ کوم تایرویډ ګلینډ دی چې هغه کې مسله راشي د هغې د وجې نه هم انسان ته بلډ پریشر کېدی شي. لسم چاته چې شوګر وي د شوګر د وجې نه هم انسان ته بلډ پریشر کېدی شي، ځکه چې شوګر د انسان ګردې خرابوي او کله چې د انسان ګردې خرابې شي نو د هغې د وجې نه انسان ته بلډ پریشر کېدی شي. یولسم څوک چې ډېر زیات سټرس وي، ټینشن کوي، سوچونه کوي، فکرونه کوي هغې ته هم د بلډ پریشر جوړېدو خطره کېدی شي. دولسم چا په وجود کې چې د هارمون چینجز راشي د هغې د وجې نه هم انسان ته بلډ پریشر کېدی شي. هارمون زموږ په وجود کې یو داسې څیز دی، یو داسې کیمیکل دی چې دا زموږ په وجود کې پیغامات د یو ځای نه بل ځای ته وړي. نو که چیرې تاسو د های بلډ پریشر یعنې هایپرټنشن نه ځان ساتل غواړئ نو د دې وجوهاتو نه تاسو ځان وساتئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د خپل صحت خیال ساتئ. شکر یا الله حافظ.